د یو قاتل په باره کې یا د قتل د مسلې په باره کې داسې وه او دې ته زموږ ډېر ضرورت دی خصوصا چې پښتانه ځان په دې خبره پوه کړي. پښتون هغه قوم دی چې د دوی سره د یو بل د وینو قدر نشته. او موږ پرون یو ځای کې ناست د شپې بحث هم کوو چې دا نور قومونه ګور یو خبره د اسلام ده، اسلام په موږ باندې د وینه حرامه کړې ده، چا وینه تویول په ناحقه اگر که د کافر وینه دا نه چې یو سړی د کافر ولید وردانګه پې نه، اسلام امن او سلامتیا والا دین دی. زما وینه پکې محفوظ ده، ستا وینه محفوظ ده، زما مال محفوظ دی، ستا مال محفوظ دی، زما بچی محفوظ دی، ستا محفوظ دی، زما عزت محفوظ دی، ستا عزت محفوظ دی. دومره ښایسته دین دی. بیا د نورو قومونو چې په نسبت زمونږ وګورو نو هغوی د یو بل د وینې قدر بیا ډېر کوي په نسبت زمونږ. نو ځکه دا قتل و قتال، جنګونه، جنګ جګړې، ډزې ډوزې دا من کې ډېرې ده. او ما بار بار دا خبره ذکر کړې ده، بیا تکرار ته ضرورت نشته چې دا نښه ده د پښتنو د شاته د پاتې کېدو. کم قوم چې ټوپک او تماچه ډېره استعمالوي او اسلحه ګرځي را ګرځي ځان سره، او دی په خپل علاقه کې او دی د خپل قوم په منځ کې پوه شي چې دا قوم شاته پاتې شوی دی، دا د قوم د مخکې په دې کې څوک تاسو را ګرموي که نه، نو په دې مه خوشحالېږي. دا د خفګان خبره ده چې موږ دومره بې امنه خلک یو چې موږ هر وخت ځان سره تماچې او ټوپکې ګرځو. دا د خوشحالي خبره، ته مې خوشحالېږي؟ او د خوشحالي خبره افسوس خبره ده. دې فیصلې ته ګورئ د عمر رضی الله عنه. امام بخاري دا روایت معلقا راوړی دی او نور محدثین هم راوړی. عبدالله بن عمر وی ان غلاما قتل غیله، یو الک ووجلی شو غیلتن. غیله په عربۍ کې معنی ده چې پټ ووجلی شو، څه کسان ناغري وجلی دي. او دا دوره خلافت د عمر رضی الله عنه، دنه به څنګه بچ شي بیا قاتلان. نو عمر رضی الله عنه چې کله فیصله کوله دی وویل لو اشترک فیها اهل صنعاء لقتلته، که د یمن د علاقې د صنعا والا ټول د دې هلک په قتل کې شریکي که نه هغه ټول به زه ووجلم. امام مالک چې د روایت راوړی په موطا کې هغه وایي سعید بن المسیب رحمه الله وی عمر بن خطاب رضی الله عنه 15 کسان وجلي که 2 کسان وجلي برجل واحد، د یو سړي په بدل کې، د یو په بدل کې 15 بدل اخیستی او که د 2 نه وي. او دا وی لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. دا خو صرف 15 شپږ دی ودي، که صنعا علاقې والا ټول د دې هلک په وجلو کې شریک وي ما دا ټول نه بدل اخیستو. وجه څه ده؟ دا ولې مړه کړو؟ ټولو پکې برخه ده. او دا د عمر رضی الله عنه پوهه ده، هغه دا کار هسې نه دی کړی. یو حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی دی، ډېر د ګیرې روایت دی، خصوصا دا چې د بل مسلمان د وینې قدر ورسره نشته هغه دې واوري. لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن، که چېرته د ځمکې والا ټول ښه یو کس دونه، که چېرته د ځمکې والا ټول سره د اسمانونو والا، اسمانونو کې چې څوک دي هغه ټول دوی شریک شو د یو مؤمن په وجلو کې، لأکبهم الله فی النار، الله رب العزت به د ځمکې والا اسمانونو والا ټول جهنم ته وروځي. عمر رضی الله عنه دې ځینه دا مسله اخیستې ده چې کله الله دې ټولو له سزا ورکوي د یو کس په قتل کې، نو بیا معنی ده چې دنیا کې هم دوی د سزا ټول بیا د سزا حقدار دي، ټول د سزا حقدار دي. او الله رب العزت قرآن کوي ولکم فی القصاص حیات، اے مؤمنانو ستاسو لپاره په قصاص کې او په قصاص جاری کولو کې ژوند دی. کمو علاقو کې او کمو مسلمانانو ملکونو کې چې بدل اخیستل کېږي قصاصي حدودي، هلته امن او امان، هغه دا ژوند الله چې یاد کړی دی
صحیح ده. لکه دلته عمر رضی الله عنه څو کسان مړه کړو؟ 7 کسان یې مړه کړو، خو د دې 7 د لاسه بې شمارو ته ژوند میلاو شو. دې قتل د لاسه او د دې قصاص قایمولو د لاسه بې شماره خلکو ته، ماشومانانو ته، زنانو ته، نارینهو ته، بوډاګانو ته، ځوانانو ته، غریب ته، مالدار ته، ټولو ته ژوند میلاو شو، ټولو ته امن میلاو شو. ویېرېږي چې یاره ګوره قصاص حدود جاری کیږي، نافذیږي، نو مجرم بیا د دغه جرم نه ځان لرې ساتي. او ګوره زمونږ حالاتو ته بس چې د چا سره زور ډېر یې هلته او پیسې ډېرې او واسطې ډېرې راګرځي راګرځي، نو د جرم نه یره نشتي. ولې یره نشتي؟ ځکه چې ته پته لري چې اخري انجام یې دا دی چې بیا به زه پیسې ورکړم راوبوځم، زه به واسطه وچلم، زه به راوځم. نو دا د عمر رضی الله عنه فیصله وه ډېره عجیبه او دلالت کوي د هغه په پوهه باندې. دا و د شیخ صاحب اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. مخکې السلام علیکم ورحمت الله.